الحج دا اولنۍ لس ورځې دا ډېرې بهترین شپې دي او بهترین ورځې دي. څنګه چې د رمضان المبارک په آخري عشره کې د الله جل شانه رحمتونه راوریږي، دغه شان د ذوالقعدې په ذوالحجې په دې اولنۍ عشره کې هم د الله جل شانه رحمتونه راوریږي، ځکه چې په دې کې د اولنۍ لس ورځې روزې دي، په دې کې ډېر زیات ثواب دی، ډېر اجرونه په ملاويږي. او بیا په دې کې یو د عرفې ورځ ده او د عرفې روزه د محترمو په هغې باندې ډېر زیات اجرونه او ثوابونه حاصلېږي. بل محترمو په دې ذوالحجې په دې میاشت کې د قربانۍ ورځ ده چې یوم النحر ورته ویلی کېږي، او دا هم ډېره بهترینه ورځ ده. الله جل شانه في قرآن کریم کی فرمائی والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ومن صاحب ظفارا قربانی ګرځولې ده د الله جل شانه د نخره و نخا. او به فرمائی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، او څوک چې تعظیم کی اکرام کی د شعائر الله نو بشک دا د زړه د تقوا نه خدا، یعنی دا د پرهیزګارۍ نه خدا. عزتمن ورونو قربانی کول دا یو ډیر بهترین عمل دی، او دا د ابراهیم علیه السلام یادګار او د هغه سنت دی. د قربانی مشروعیت دا د قران کریم نه صراحتا ثابت دی، ځکه محترمه د قربانی د مشروعیت د فائدہ خبره کافی ده چې قران کریم کې اته داسې سورتونه دي چې په هغه کې د قربانی ذکر راغلی، د قربانی د احکامات ذکر پکې راغلی دی، د هغې نه فضیلت معلومیږي. الله جل جلاله فرمایي فصل لربک وانحر، تاسو مونځ کوئ د الله جل شانه دپاره او قربانی کوئ. علماء محترم د دینه مراد اخص دي، ډېر علما فرمایي دي مفسرین هغه دا لیکلي دي چې د صلنا مراد هغه مز دی، یعنی د غټ اختر مز دی، او د نحر نه مراد هغه د غټ اختر قربانی ده. اگر چې اقوال په دې کې مختلف دي، لیکن ډېر علما هغه د دینه دا مطلب اخص دي. نو عزتمن درونو کله چې مسلمان بنده د الله جل شانه د لپاره قربانی کوي خالص د الله جل شانه د رضا لپاره، نو په دې کې یو خصوصیت دا د محترمو چې دا د بت پرست باندې رد راځي، ځکه چې بت پرست کافران هغوی د بتانو په نوم باندې قربانی کوي. څوک محترمو هغوی د بتانو په نوم باندې کوي، څوک د عیسایانو او عیسایان دغه رنګ د عیسی علیه السلام په نوم باندې. لیکن مسلمان بنده چې قربانی کوي هغوی به خالص د الله جل شانه د رضا لپاره قربانی کوي، خالص په دې نیت باندې به قربانی کوي چې زمانه الله جل شانه راضي شي.